نن زمانی د مسلمانانو ته زه یو مثال درکړم. دا هر مسلمان ته سي حقیقت نه بیانوي چکچکی درته وهي، خو چې حقیقت درته بیان کړي بیا د پردو د جاسوس لقب نوم در باندې ږدي. بالکل همداسې د قاري که د ده په ګټه د خبرې کولې، د ده په فایده د خبرې کولې، بیا د صادق د امین بیا وایي ځان درنه قربانوم. او خو که کله د بیا د دین خبرې ورته وکړي د ده ګټه پکې نه وه، یا به د پردو جاسوس یا د پردو ایجنټ یا د یو د بل او د بل خبرې به درته کوي. بالکل ګوري دا سیرت نه ده، د دې د هرې خبرې ته په دقت ګوري چې ژوند جنې زده کړي، زندگی جنې زده کړي. کله کله په دې ژوند کې هم تنها کېږي، له قریبانو نه، له دوستانو نه، له کلیوالو نه، له انډیوالانو نه جدا کېږي، تر څو مو دا غوږونه له غیبت نه صفا سي، تر څو مو دا ذهنونه له شیطانت نه صفا سي، تر څو مو په تنهایی کې د الله جل وعلا په د عباداتو مخلوقاتو کائناتو کې فکر وکړئ. که تاسو همیشه د نن زمانه کې چې څومره اختلاط ده، څومره له خلقو سره یو ځای ژوند ده، دا د مؤمنانو د مسلمانانو په تاوان باندې ده. په څه شي باندې ده؟ په تاوان باندې ده. شپه او ورځ به په غیبت او شیطانت او رزالت او نمامت او بلو بلا او بترو کې به ورسره لګیا یاست. لیکن تاسو دې نقطې ته متوجه سي، رسول الله ته صادق الامین د مکی کفارو لقب ورکړل، بیا دغه صادق الامین یعنی ریښتونی او امانتدار لقب ورکړل. امانتونه بیا راوړل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به خودل. خلقو بخپل امانتونه پیسې سره زر دغه وخت څه شی وو، دا به نبی علیه الصلاة والسلام سره پراته وو، ورته خودل به دومره احترام وسی و واقعه درته بیانوم. تاسو فکر وکړئ. ما مخکې تاسو ته ویلي و عمر جان موږ داسې مسلمانان جوړ سولو، پرې مسلمانان یو موږ چې په دین کې مو ګټه یې منو یو، خو چې په دین کې مو ګټه نه یې نه منو. که چیرې مو په دین کې پیدا وه را اخلو یو، که په دین کې مو پیدا نه وه چې څوک یې راته بیانوي په هغه باندې هم ټاپې لګو، نومونه ورباندې ږدو. بالکل ښه راځو دې ځای ته. د نبي علیه الصلاة والسلام اولادونه پیدا کېدل، پنځه چې کله له خدیجې رضی الله عنها سره نبی علیه السلام نکاح وکړله، نبی علیه الصلاة والسلام له محتاجین خلاص ول. الله اکبر. له څه شي نه خلاص ول؟ له محتاجین خلاص ول. ځکه د خدیجې رضی الله عنها سره خپل تجارت هم کول، خپل الله جل وعلا دته خپل رزق ورکول. او چې کله له خدیجې رضی الله عنها سره نکاح وکړله، هغې ټوله سرمایه د نبی علیه الصلاة والسلام په دغه کې ورکړله. الله اکبر. ښه، نبی علیه الصلاة والسلام د 15 کلو په عمر کې ده، اولادونه یې پیدا کېدل 28 کاله، 30 کاله، 32 کاله، 33 کاله، 33 کاله پورې د نبی علیه الصلاة والسلام تر 40 کالې پورې د اولادونه د نبی علیه السلام پیدا کېدل. لیکن 15 کاله عمر ده د نبی علیه الصلاة والسلام. د نبی علیه الصلاة والسلام څو اولادونه له خدیجة الکبرى رضی الله عنها نه پیدا سوي دي؟ شپږ. اولنی اولاد د نبی علیه الصلاة والسلام څه نومیدل؟ قاسم. قاسم چې دا اسم کنیه د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم، وسی ابو القاسم به خلقو ورته ویل. د نبی علیه السلام څو زمن څو لورانې له خدیجة الکبرى رضی الله عنها نه پیدا سوي دي؟ 4 لورانې او 2 زامن. 4 لورانې 2 زامن. په دې 4 لورانو کې او زامنو کې څوک مشر زوی ده، اولاد ده؟ قاسم مشر زوی قاسم ده. په لورانو کې مشر لور د نبی علیه السلام څوک ده؟ زینب. زینب ده رضی الله عنها. ښه، د نبی علیه الصلاة والسلام اخیرنی لور څوک ده؟ فاطمة الزهراء رضی الله تعالی عنها. فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. اخیری بچی ټول له خدیجې رضی الله عنها نه؟ عبدالله. عبدالله. افرین. د نبی علیه الصلاة والسلام کوم بچی او کوم بچی جوړه پیدا سوي دي؟ عبدالله او فاطمه زهرا. ماشاء الله. داسې دي علماو یو قول راغلی ده. د نبی علیه الصلاة والسلام کوم اولادونه د نبی علیه السلام په ژوند وفات سوي دي او کوم اولادونه یې
له مرګ نه وروسته وفات شوي دي. فاطمه زهرا وروسته وفات شوې ده، نور ټول مخکې د په ژوند وفات شوي. شابس، افرین. دا دومره اندازه چې مو زده کړل، بیا به انشاءالله د هر یو وفات به هم درته راځي د نبي علیه السلام په سیرت کې، او د هر یوې نکاح به هم درته راځي د نبي علیه السلام په سیرت کې. ښه، بارک الله فیکم، رب مو سره لوړي قدرمن او عزتمن کړه. دا لایف ګوري همدغسې درنه ودرېدل، دا خلقو ته ما مخکې وویل ما دا لایف در سره پورته کړي چې ډېرو مؤمنانو ته ورسېږي. دا مو د پیغمبر سیرت ده. ښه، اوس که مې د کرکټو د فلمونو خبرې درته وکړې، ټول به لکه د مرداري مچان ټول راتویېږي، دلته به راځئ. اوس که د یوې ډمې د یو ډم د فلمو د ډرامو خبرې وې، د الله په ذات قسم ټول به لکه د مرداري مچان دلته راځئ او ناست به یاست. خو اوس د محمد رسول الله د سیرت خبره ده، نو د رسول الله په سیرت باندې د شاتو مچي را یوځای کېږي، د مرداري مچان ورباندې نه را یوځای کېږي. دا د مرداري مچانو ته پشي ورته وایسته. ښه، پشي که کشي؟ کشي. مچ چې درته راسي څه شي ورته وایسته؟ کشي ورته وایسته؟ کشي و. دا د مرداري مچانو ته کشي ووایسته. ښه، د کشي مچانو ته د مرداري. او د شاتو مچي نه دي، د شاتو مچي دا په ګلانو باندې راټولیږي. د موږ دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت د ګلګلاب حیثیت لري. د څه شي؟ الله په ذات قسم تر ګلګلاب هم ښایسته ده، تر ګلګلاب هم ښایسته ده. نو په سیرت شروع کوو. زه به بله ورځ یو دلته یو کس راغلی و، ښه، هغه مولانا امیري صاحب جواب هم ورکړی و، خو په جواب باندې دا نه ارزي. هغه 3000 فالورز وویل، وایي 3 لکه وارې مننه درنه کومه. که تاسو خیال کړی وي، په دې شپه باندې زه بیده سومه، د الله په ذات قسم درته کومه، یو لوی سپی و حمله یې راباندې وکړه په خوب کې. یو لوی سپی و حمله یې راباندې وکړله، خو چې زه ځم خدای حمله م راباندې وکړي، منډه م رانه واخلي، حمله م راباندې وکړي، منډه م زه منډه پسې وهم، خو اخر توپک په لاس باندې راسي. نو ډېر ځای منډه پسې واخلم، منډه خو له هغې خوا چې دی منډه راباندې را اخلي، نو په همغه ځای کې مې کار ور وکړل، خلاص ځان مې ځینې خلاص کړل. دسیانه لاړم، ابن سیرین مې راواخیستل، مالې وارې به وګورم. سبحان الله، د الله په ذات قسم چې دغه کوم کسان دلته راغلي وو، اعتراضونه د روافظو دفاع یې کوله، دا ټول صفت په دې کې موجود و، په دې خلقو کې. باور کوئ که نه کوئ؟ بالکل. نعره تکبیر، الله اکبر ولله نعره تکبیر، الله اکبر ولله. ای ماشاءالله تبارک الله، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. دوستانو راویښ شئ کنه، د الله بندگانو ولې داسې کوئ؟ دا اوسه پورې 50,000 وارې لایو نه ده شیر شوی، ولې داسې ناسستی؟ څه شو هغه د ابوبکر رضی الله تعالی عنه بچیان؟ څه شو هغه د عمر رضی الله تعالی عنه بچیان چې ځان ته وایي چې زه د عمر رضی الله تعالی عنه بچی یم؟ څه شو هغه د عثمان رضی الله تعالی عنه بچیان؟ شیر کوي دا لایف، شیر کوي، ستاسو د غاړه بند دی چې د کلیسا د مزدورانو د قصد دی چې څوک نه شیر کوي، د هغې د غاړه په دنیا هم بند دی، په آخرت بند دی. څوک چې د بغیر د قاري صاحب نه څوک چې دلته ناست دي او دی لایف نه شیر کوي، د ده د غاړه په دنیا هم بند دی، په آخرت هم بند دی. هرې ماشاءالله زر 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 ټول ماشاءالله. زه ګورم ماشاءالله چې دلته زما څومره مجاهدین وروڼه ناست دي، دلته څومره د ابوبکر رضی الله تعالی عنه بچیان ناست دي، دلته څومره د عمر رضی الله تعالی عنه بچیان ناست دي. زه ګورم اوس انشاءالله چې د الله زره څنګه نه پوره کېږي، دا به د الله په زور باندې پوره کېږي، او دغه مجاهدین چې دلته ناست دي دا به یې پوره کړي انشاءالله. زر زر ماشاءالله، زر 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 ټول ماشاءالله ټول د دې روافظو د قصد شیر کوي، د کلیسا د مزدورانو د قصد شیر کوي، د کلیسا د سپو منځلو د قصد شیر کوي، د دې د قصد شیر کوي، شیر کوي ماشاءالله تبارک الله. ګورئ 50,000 نه 9,500 ته یوه دقیقه به م انشاءالله نه شي وي. ګوره هغه د ماشاءالله شیر زر زر ماشاءالله دغسې ټول ماشاءالله ټول په اتفاق باندې یو ځای ماشاءالله لایف شیر کوي. علي ماشاءالله تبارک الله، یو کس د عمر راوخیجوي، علي ماشاءالله تبارک الله زر 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 همداسې مه کښېنئ. زه اوس ګورم چې ګوره قاري صاحب محترم درس شروع کوي، زه به زیات وخت وانخلم، یقین په الله وکړئ که نه، هغه ډېر قیمتي وخت دی او د هغې یوه دقیقه یوه ثانیه که نه
ځکه د زر وارې خبرې وکړم که نه یوه دقیقه یې د هغه د دې هر څه نه الحمدلله بهتره ده. نو ماشاءالله زر زر ګوره 2,000 ته ماشاءالله 2,000 نه واوښتو. هلې ماشاءالله زه به درته دعاګانې کوم او تاسو به لایف شیر کوئ. باید چې ګوره اوس د انګلستان په وخت کې 8:15 دقیقې دي، باید چې 8:40 باندې باید چې 10,000 شیر شوی ماشاءالله تبارک الله. هلې ماشاءالله څوک چې دا لایف شیر کوي رب العالمین د دې دا ګوتې د جهنم په اور باندې حرام کړي. ګوره 15 دقیقې وخت ماته راغی انشاءالله، نن خو باید دا 15 دقیقې نه زر دا لایف شیر کوي. هلې ماشاءالله تبارک الله. څوک چې دا لایف شیر کوي یا رب العالمین دوی کره څومره مریضان دي بیماران دي رب العالمین دوی ټولو ته شفای کامله او عاجله نصیب کړي یا رب. څوک چې دلته دا لایف شیر کوي یا الله د دوی په زړه کې چې څومره شرعي حاجتونه دي یا الله د خپلو خزانو نه ورته پوره کړي یا رب العالمین. زر زر ماشاءالله ګوره 2300 2200 پاتې شو یا الله یا الله. زر زر ماشاءالله زر زر ماشاءالله دغه شان ماشاءالله. زه ګورم دلته ماشاءالله څومره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان ناسي، حقیقتي امتیان. څوک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کوي. ګوره دا برود چې دا برود ماشاءالله دا ټول د انبیاء علیه السلام د اصحاب کرام رضی الله اجمعین په دفاع باندې ده. او دلته ګوره ماشاءالله زر زر باید دا لایف شیر کوي. هلې ماشاءالله 1800 پاتې دي. څوک چې لایف شیر کوي یا رب العالمین د دوی څومره شرعي حاجتونه دي الله د خپلو خزانو نه ورته پوره کړي یا رب. څوک چې دلته دا لایف شیر کوي او زمونږ د علماو خدمت کوي الله د دې سره محبت وکړي یا رب. الله څوک چې زمونږ علماو سره محبت کوي الله ته ورسره محبت وکړي. څوک چې زمونږ علماو سره محبت کوي دا لایف شیر کوي الله د دې په نسلونو کې عالمان حافظان د دین د عیان پیدا کړي یا رب العالمین. څوک چې دا لایف شیر کوي رب العالمین د دې په نسلونو کې خسته خسته ګلالي حافظان د قرآن پیدا کړي یا رب. دوستانو زر زر کوي. ګوره 8,500 ته ماشاءالله ورسېدو. دا 1,500 زر زر پوره کوي ماشاءالله. 1,500 نه ماشاءالله کم پاتې دي چې قاري صاحب محترم درس شروع کړي. هلې ماشاءالله زر زر کوي. زر 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 یو ځای ګورې لایف شیر کېدل څومره اسانه طریقه ده. ګوره زه درته یو ځل بیا م وایم او ګوره په خپلو موبایلونو کې د قاري صاحب محترم په دې عکس ګوته لږ زور ونیسئ. دغه آپشن راځي د سند 15 وارې 6 وارې سند دغه بټن وهئ پاس خېجوئ. بیا 15 6 وارې لایف شیر کوئ بیا پاس خېجوئ. انشاءالله العظیم چې آخري سر ته رسېږئ نو انشاءالله چې هر یو مومن مسلمان هر یو د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ بچی دی کولی شي چې د 10 نه تر 15 کسانو پورې لایف شیر کړي. هلې ماشاءالله 1200 پاتې شو 1200 1100 ماشاءالله. زر زر کوي زر زر کوي. ګوره زما وخت هم 2.5 دقیقې پوره شوي او 2.5 دقیقې پاتې ماشاءالله. باید چې د 2.5 دقیقو کې د 10,000 خو پوره کړو. زر زر کوي. هلې ماشاءالله زر پاتې شو زر. زه هم در سره انشاءالله شیر کوم. یو سل خو در سره زم شیر کوم. هلې ماشاءالله زر 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 زر. ګورې د قاري صاحب محترم درس شروع کیږي. هلې ماشاءالله زر 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 کوي. الله دې تاسو راته ژوندي لري. الله دې تاسو په عمرونو کې برکتونه واچوي. الله پاک دې چې څوک دا لایف شیر کوي او د دې برود دپاره د دې لایف دپاره هر قسم خدمت کوي یا رب العالمین د دوی په زندګیانو کې برکتونه واچوي یا الله. څوک چې لایف شیر کوي یا رب العالمین سکرین ټکوي هر قسم خدمت کوي د برود ته ماشاءالله. الله دې د دوی په زندګۍ کې خوشحالیانې راولي یا رب العالمین ماشاءالله. زر 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 500 400 نور پاتې دي. زر زر ماشاءالله باید چې 15 دقیقو نه مخکې ده ماشاءالله دا 10,000 پوره شي. هلې ماشاءالله تبارک الله. زر زر ماشاءالله 300 پاتې شو 300 زر زر ماشاءالله 300 پاتې دي. زر زر کوي. یوه دقیقه څه د پاسه یوه دقیقه وخت پاتې ده ماشاءالله تبارک الله. الله مو راته ژوندي لره. الله دې تاسو په عمرونو کې برکتونه واچوي. الله دې تاسو په مالونو کې برکتونه واچوي. زر زر کوي ماشاءالله. دا 300 ته اوس غلی شوي. دا 300 باید شیر شي. زر زر ماشاءالله 200 پاتې شو 200 انشاءالله چې اوس به بس دا 200 هم پوره کېږي. زر زر ماشاءالله زر زر ټول ګورئ د الله بندګانو یقین وکړه. دلاور خان یوه دقیقه یقین په الله وکړئ که نه چې تاسو په اخلاص باندې کار وکړئ که نه. زه یم که ډېر نه وي که نه یو 200 مؤمنان خو به دلته ناست دي. والله العظیم دا کومه طریقه چې زه تاسو ته ښیم او تاسو په اخلاص باندې دغسې دا لایف په دې دا څومره چې دا درس کېږي د قاري صاحب محترم په دې غونډ درس کې 2-3 وارې خو انشاءالله 2-3 دقیقې خو به قرباني ورکوئ. 2-3 وارې دغسې دا درس شیر کوي. زه تاسو ته وایم چې د قاري صاحب هر یو لایف به د 10,000 نه 40,000 ته لایف شیر کېږي.
نو الله دې تاسو په عمرونو کې اولادونو کې مالونو کې برکتونه واچي زه ستاسو نور وخت نه اخلم خو یو آخري خبره دا کومه چې دا لایو خو ماشاءالله شیر شو لزره خو چې دا سکرین موټه کوي چې دا سکرین ګوره دا ډیر وخت کېږي 1 ملیون ته نه رسیږي لکه قرباني ورکه ان شاء الله چې دا 1 ملیون 1.5 ملیون ان شاء الله دا سکرین هم شیر کو الله دې ټول ته اجر عظیم ورکړي او تکبیر به زه په دې اخیره کې وایم نعره تکبیر الله ولله الحمد الله اکبر الله اکبر یو د نرګس راغلی دی پر کمنټ باندې کمنټ وکړو نو الله دې هدایت وکړي دوستانو لایک سره پورته کړئ ماشاءالله په څه کم 300 مؤمنان مسلمانان ناس باید د شیشه 1 ملیون ته پوره کو هلي ماشاءالله د دمکه نه ګډ لایف پازیټیو لایف د کمنټونو پر ځای باندې غټ غټ کمنټو پر ځای باندې ګډ لایف پازیټیو لایف د سره لیکي هلي ماشاءالله درمانه تاسو سکند بکاری صاحب زوخلم الله پاک د قیامت په ورځ دا صدقه قبول کی پکې صاحب او هغه مرګله چې د 24 رسیږي او د پکې صاحب سره مرګلی شوی مو ته تقریبا 3 میاشتې کېږي ټیک ټاک یو ګولډ راکړی دی هغه تر اوسه پورې مو پورا نه دی کړی نو هغه خلک چې د الله په دین باندې قسم په الله کني کری سه پیژنې نه د علماء کې څوک پیژنې د پکې څوک دی یا بل کوم اخلاصمن مرګلی رسی قسم په الله کې څوک پیژنې خو خپل اسلام خپل دین سره محبت وي او خپل د صدقې په شکل باندې اخلاص وکي نو هر څوک کم سره سوې د خپل دین لپاره اخلاص لپاره څوک کم ته اون کوي مې ربني وکړو چې د ګولډ نه رته پورا کو او د اخلاص کو الله به د قیامت پورې تاسو اجر درکړي مننه قدرمن سیه الله دې ټول ملګرو ته قدر ورکړي احمد زي سیب ټول ملګري دوستان الله دې دغه کیسه ته عظیم اجر ورکړي او الله دې موږ نور مخلص ملګري دوستان ودا چې اوس هغه بابل درته راسي بیا په یوه لحظه کې بیا اسمان ته درته رسوي خو نسته خدای دې دوی خوشحاله لري چې هر چیرې وي په مینه او محبت سره درود ووایاست اللهم صل وسلم وبارک علی حبیبنا ورسولنا محمد لله برحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم د سیرت مبارک سله ابراهیم علیه السلام نمونه شروع کړی ده نو د نبی علیه الصلاة والسلام 15 کلنۍ پورې را رسیدلی تر اول نکاح پورې نن به 15 خپرونه د جانان د رحمت للعالمین صلی الله علیه وعلى آله وسلم د سیرت خپرونه ونن خپرونه کې به د نبی علیه الصلاة والسلام د صادق الامین لقب او د رحمت للعالمین صلی الله علیه وعلى آله وسلم په یو قسم کې ګډون له قریشو سره د رحمت للعالمین صلی الله علیه وعلى آله وسلم د فقیرانو لاسنیوی کول بیا د رحمت للعالمین صلی الله علیه وعلى آله وسلم د قریشو چې کله کعبه معظمه سیلابونو خرابه کړې وه او جوړولې بیا د قریشو په دې اختلاف راغلل حتی چې جنګونو ته قتل و قتال ته سره ورسېدل وحجر الاسود ایښودلو باندې په دغه ځای کې نبی علیه الصلاة والسلام څنګه فیصله کوونکی حکم جوړ سو او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مینه او محبت د قرآن له نزول نه مخکې له انسانانو سره چې د هغې یو مثال زید رضی الله عنه ده چې یو نااشنا واقعه ده د زید بن الحارث رضی الله عنه د نبی علیه الصلاة والسلام سره نو ان شاء الله الرحمن موږ تاسو به نن د نبی علیه الصلاة والسلام له 15 کلنۍ نه تر 40 کلنۍ پورې به بعضې مختصر بحث کوو معلومات به درکوم ان شاء الله بیا به وروسته که خدای کې ویل نور تفصیلي معلومات به په نورو خپرونو کې درته راځي قدرمندو دوستانو نبی علیه الصلاة والسلام د خپل تر په کفالت کې تجارت کول ژوند او زندگی کوله تر 15 کلنۍ پورې کله چې رحمت للعالمین صلی الله علیه وعلى آله وسلم ته خدیجة الکبرى رضی الله عنها د نکاح غوښتنه یې ترېنه وکړله خدیجې رضی الله عنها د نکاح غوښتنه وکړله نبی علیه الصلاة والسلام دا نکاح قبوله کړله په دې کې ډېر عظیم حکمتونه ول چونکې د خدیجې رضی الله عنها 2 ځلې کونډه سوې وه او دا یوه تاجره بیبي وه ډېر عظیم احسان په دې امت باندې لري دا د ټولو مؤمنانو مور
او خدیجه الکبرى رضی الله عنها اول د مؤمنانو مور ده. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله له دې سره نکاح وکړله و نبی علیه الصلاة والسلام باندې دومره ګرانه وه چې د دې د وفات تر وخته پورې د بله ښځه ونه کړله. بشک دومره زیاته ورباندې ګرانه وه. نبی علیه الصلاة والسلام سره په هر میدان کې په ډیر غیرت په ډیر همت څه سرمایه چې درلودله دا یې تر نبی علیه الصلاة والسلام او د اسلام تر مبارک دین قربان کړله. نن زمانه تاسې وګورئ یو څوک د الله جل وعلا دپاره چې زکات الله ورباندې فرض کړی وي چې دا ادا کوي په خلقو احسان باروي یا په بعضې نورو شیانو باندې دا خو څه کوي چې په انسانانو یې باروي بلکې په رب العالمین جل وعلا باندې لا احسان باروي. ما دا کړي ما هغه کړي دا مې وکړل هغه مې وکړل دا مې ونه کړل. خدیجة الکبرى رضی الله عنها خپل سرمایات رسول الله او د اسلام تر مبارک دین دای قربان کړل. عظیمه ښځه وه. قرآن ورته وایي چې دا د مؤمنانو مور ده. یعنی د نبی علیه الصلاة والسلام چې څومره بیبیانې وې دا ټول د مؤمنانو میندې دي. شک 25 کلنۍ کې په 26 کلنۍ کې الله جل وعلا رسول الله ته اولنی بچی ورکړل د قاسم په نامه باندې. د چا؟ د قاسم په نامه. نبی علیه الصلاة والسلام به په همدغه نامو خلقو یادول ابوالقاسم به یې ورته ویل. څه به یې ورته ویل؟ ابوالقاسم به یې ورته ویل. قاسم دا نبی علیه الصلاة والسلام چې مبعوث سوی نو دی وفات سوی په ماشوموالي کې دی وفات سوی دی. رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم ته ورپسې زینب ورکړله ورپسې رقیه ورکړله ورپسې ام کلثوم ورکړله ورپسې فاطمه الزهرا رضی الله عنها ورکړله. بیا په اخیر کې بعض علماء وایي چې فاطمه رضی الله عنها او عبدالله دا دواړه غبرګولي پیدا سوي دي یعنی یو ځای پیدا سوي دي. خو عبدالله کشر زوی د خدیجه رضی الله عنها نه د نبی علیه الصلاة والسلام چې دی هم په ماشوموالي کې وفات سوی دی. دی هم په ماشوموالي کې خو دغه ټولو اولادونو یې د بعثت زمانه پیدا کړي د نبی علیه الصلاة والسلام. ولو که د عبدالله چې د نبی علیه الصلاة والسلام د بعثت په زمانه کې پیدا سوی ده خو په ماشوموالي کې وفات سوی. قاسم چې ده د نبی علیه الصلاة والسلام د قرآن د نزول په وخت کې وفات سوی یعنی نه ده پیدا سوی هغه د بعثت زمانه یې نه ده پیدا کړي د نبی علیه الصلاة والسلام. په خبره پوهېږي؟ خبره پوهېږي؟ تاسو ته یادونه وکړه چې ټول د نبی علیه السلام په ژوند وفات سوي دي. دا رسول الله ته چې الله دومره لوی مقام ورکړی ده تر ټولو انبیاو بهتر ده په همدغه مصیبتونو الله جل وعلا دته دا لوی مقام ورکړی ده. ګوري رسول الله له پلار نه یتیم پیدا سول الله یې مرتبه لوړوله. الله جل وعلا د مظلومیت ژوند دته ورښودل چې ته به له خلقو سره څنګه ژوند کوې لکه قرآن کې چې ورته وایي ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. یتیم سره به قهر نه کوې. نن د موږ خلق د یتیمانو مالونو خوري حلال ځان ورته وایي د یتیم په حق باندې حج ته ځي عمرې ته ځي نور کارونه کوي. الله اکبر. لیکن قرآن کې الله جل وعلا رسول الله ته وایي قهر به ورباندې نه کوي. او چا چې د یتیم مال وخوړل د یتیم حق یې وخوړل د جهنم مور په حقیقت کې په خېټه کې واچول. څه معنی؟ یعنی ورځ قیامت به همدغه د جهنم مور ته ځي که هر څومره لمنځونه او دسونه یې کړي چې دي یتیم حق چا خوړلی. رب جل وعلا دې موږ تاسو ته نجات را نصیب کړي. آمین. خدیجة الکبرى رضی الله عنها و ارضا لنبی علیه الصلاة والسلام نه شپږ اولادونه راوړل. څو اولادونه؟ شپږ اولادونه یې راوړل. په دې شپږو اولادونو کې یوازې فاطمه الزهرا رضی الله عنها د نبی علیه الصلاة والسلام په وفات په وخت کې ژوندي وله یعنی د نبی علیه السلام له وفات نه شپږ میاشتې وروسته په صحیح روایت سره بیا دا وفات سوي د نور اولادونه ټول د نبی علیه السلام په ژوند دغه سوي دي وفات سوي دي. نبی علیه الصلاة والسلام
په دې زمانه کې به خلقو امانتونه راوړل نبی علیه السلام ته به یې ښودل. بالکل. نبی علیه الصلاة والسلام دومره صادق او رښتونی ول چې ټول عمر یې دروغ نه دی ویلي. نبی علیه الصلاة والسلام اخلاق دی رسول الله سی و قرآن و. نبی علیه الصلاة والسلام دروغ نه ویل. نبی علیه الصلاة والسلام وعده خلافي نه کوله. نبی علیه الصلاة والسلام په عمر د بوتانو خواته نه ده تللی، په بوتانو یې قسم نه ده کړی. رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم ټول عمر د منکراتو خواته لا نه ده تللی. تاسو په مخکې سیرت کې واورېدل چې نبی علیه الصلاة والسلام یو دوه ځلې په ماشوموالي کې اراده وکړله د ودونو خواته تلل. هلته چې به دی لاړ را باندې راوصل بیده بسوم دا میلې به ختمې سوې وې لمر به بیا ګرمي به بیا راویښ کړلم او بیرته به راغلم چې په هغه کې هم الله جل وعلا د ما حفاظت او ساتنه کړې. الله اکبر. بشک د نبی علیه الصلاة والسلام په بوتانو قسم اخیستل ډیر ورباندې بد لګېدل. د بوتانو دپاره چې به کوم نظر سوی و هغه خوراک به یې نه کول. د بوتانو دپاره چې به دوی څه شي کول د نبی علیه السلام به ډیر زیات نفرت جنې کېدل. خو یعنی کوم مراسم چې به د دوی ول نبی علیه الصلاة والسلام به ګوښې ته تلل جنې ګوښه به یې غوره کوله. الله اکبر. داسې راته معلومیږي چې دا څوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقي امتیان نه دي، دا یو داسې دی باندې ځي د دې ځای در قیاس کړی. بالکل. دا یو لکه شیطان ترتي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د صادق الامین لقب د مکی کفارو قریشو ورکړی. بالکل. صادق الامین